دی مونږ خلکو نه د رحمان بابا چرسیان خدي وی چې ولی ما وی په یو خبره پوهیږي اوس به تاسو وایئ چې مونږ نه چرسیان څنګه خدي قسم په خدای در نه خدي یو خبره پوهیږي سرسن پیر ته وزت لمه د زیارت ته مازیګر مونږ به مل تکو چرسیان بلګیاو غزل مزل به خو چې اذان به شروع شو ول به چوپ کرو اذان اوندی اذان بچو شو نو ټول براله مانځلو ما نه پښتنه یو ورځ یو کړو چې دا چرس څنګه شه دی او د تبلیغ کولو چلم زده کوي چل او شیخ ته چې وایي چې چر څنګه شه دی پریتا مردار حیران دی حیران نسبه تبلیغ کولو چلم زده کا او هغه چل زده کا چې کوم قرآن ښودلی دی د تبلیغ کولو ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن د خدای لارې ته به چې خلق راغواړي په ډېر حکمت به راغواړي په چل ول به راغواړي جګړه ورسره کې هي احسن په ښې طریقې وکړي ورسره چل زده کا نو مانا چرسیانو پښتنه وکړه دا چرس څنګه شی اوس ماړه کې سوچو کو چې ورته وایم چې حرام دي نو دوی دا مانځله به هم بیا نه راځي راشه حکمت عملی ورسره وکړه ما ورته ویل پرېږدئ مړه تاسو نه وایئ چې دا فقیري بوټی دی چرس فقیري بوټی دی مال تاسو وایئ که نه واه ویل قربان دې شم ملا ویل دې ته وایي ودلیده زمونږ حقیقت یې وپېژنده ما په خبره پوه شوم مال تاسو وایئ چې فقیري بوټی زما دا خبره ځکه کومه چې زما دا تقرونه ټیپ کېږي که نه دا بیا چې ملیانې چېرته واوري به ګوره چرسو ته یې ویل چې راوایي که د همغه چرسو پیسې د دله ورکړې د غوندې نو اته واړه جنت هم در کوي تاسو وایئ چې فقیري بوټی دی بس چرسیان مې مریدان شو چې زه به لاړم ټول برانه ګیر چاپیر شو کله بیا زما لاسونه سپول کله بیا څه کول یو میاشت پکې تېره شو مازدیګر مونځ یو ځلې چې وشو مال تاسو کښېنئ یاره یو مسله کښېنښته یم تاسو نه یو مسلې تپوس کوم ویلې څه ما وی مسله دا ده چې یو معشوقه وي او د هغې دوه عاشقاني دوه یو عاشق داسې وي چې معشوقه آواز وکړي چې فلانیه او د عاشق وایي چې لبیک و سعدیک حاضر یو عاشق داسې او یو عاشق داسې چې معشوقه ورته آواز وکړي فلانیه 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 زړی وکړي په چغو او د عاشق پروت یې سترغلي پې پړسېدلي او بیا را پاسې او سترګې موږ جون تاسو سویلې دي تاسو سویلې اوس د معشوقې پړه کې به د کوم عاشق قدر زیاتی نو هغه چرسیان وویل چې دا خو ظاهره خبره ده چې معشوقه آواز وکړي او کوم سړی فورا حاضر ودرېږي د هغې قدر به وي او دا سترګې چې پې پړسېدلي نو مال تاسو د شپې چې دا بوغه ووهئ نو سار در باندې سترګې پړسېدلي معشوقه آواز وکړي چې حی علی الصلاح حی علی الفلاح الله را منډې کوي او تاسو صاحب سترګې مه کوئ او غرمه را پاسئ نو د معشوقې په آواز لبیک نشئ ویلی شیخ و فقیري بوټی دی خو د معشوقې د آواز نه هم خطا کوي ویل
مالاو والباس زمونږ د پلارم توبه ده بیا به نسو هغه چې پریخي دي 19 کاله وشو ابل اورز میں کته په تبلیغی جماعت کې روان ته روان خلاص نو عزیزانو زما عرض داو چې ارشد پر به حکمت عملی اختیار ہے پچا چې ته مې نو د بل چا مینتوب د پاره به د خپل محبوب حسن ورته ہے کمال به ورته ہے الا به پیمنی دا نن موږ دنیا پسې یو په دنیا مې نیو کپاغه مین شو والله دنیا بتا پسی وی ارث بتا پسی